ورځې د لیوي سپورټس عمله چې راوتلې ده، آیا دوی په کومه حواله راوتلې ده؟ د افغان مهاجرین په حواله باندې یا په کومه حواله باندې؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ستاسو نن کوم اپریشن چې روان دي د دې اپریشن په حواله باندې که چیرې عوام او موږ ته څه خبرتیا راکړي؟ بس دا د حکومت پاکستان نه د پیسې مطابق چې کوم غیر قانوني ملکیان دي، د دې غیر ملکیان دي، د هغو خلاف سم دی. د رییس صاحب په حکم، رییس صاحب په حکم باندې ولغلای کې ښه په اخلاق په ماحول کې دننه چې اپریشن شروع دی چې دوی رضاکارانه ټول چې دوی خپل ملک ولاړ شي. نو چې کوم پی او آر کارډ والا دي هغه تفتیش تاریخ دلیل دي، نو دا باید به انشاءالله د هغو خلاف کارواهي شروع کړي. سر ستاسو دا اپریشن خالی په ښار کې اندروني په ښار کې محدود دی که آیا تاسو دا د افغان د مهاجرو کیمپو ته هم تاسو بس کیمپو کې هم دوی دوکانونه هم ګورو او پاتې شو د ګورنمنټ له طرفه له هغو سره چې مرسته هم کېږي او له ډېر خلکو سره چې مرسته شوې ده هغو ته چې کوم څرکان کپان دا یې ورکړي دي تر بارډره پورې او کلاس پلا او لیډ سنټر کې دوی امتحان کېږي او دا چې تر بارډر واخوا ته له دوی سره هم د پی او آر کارډ والا چې کوم دي د بنیدي سره د هغو رجسټریشن کوي او دا کاروایي چې کومه ده دا به انشاءالله روانه. سر د دې سره د اپریشن په حواله باندې د اخلاقو په حواله باندې که چیرې تاسو له رڼا واچوئ څونې مرسته تاسو له دوی سره کولی شئ؟ بس دا زموږ وروڼه دي، زموږ مهرباني دي، د دوی په هره توګه باندې دوی خیال ساتلی دي او آینده بیا هم ساتي انشاءالله. او دوی څخه موږ دا ریکویسټ کوو چې د ټولې دنیا یو قانون دی، نو د پاکستان نه د قانون دوی احترام وکړي، چې کوم فیصله شوې ده د هغه احترام. سر که چیرې داسې سړی دی خو انفړ هم دی، تعلیم یافته هم نسته، که چیرې داسې سړی یو په سلو کې یو تاسې در برابر شي چې بابا موږ نه ځو او زور درسره کوي بیا د دوی ماشاءالله هر کیم کې د دوی مشران دي، کمیټیانې دي، بیا له هغو سره رابطه کوو په ډېر ښایسته انداز باندې. په دا کې بیا نیاز صاحب دا ستونزې ډېر مخته راځي، ډېر فیملیانې دي چې د هغو یوه فیملي چې کومه ده د غنایي کې ده، یوه کلاسیکا کې ده، یوه کوټه کې ده، بیا باقاعده دوی ته څه ټیم ورکړو، دوی رابطې وکړي، بیا ټول پر یوه ځای چې کوم دی هغه دوی بیا روانېږي. ډېره مهرباني. ګران وروره که خپل نوم راوښیه. زما نوم حمید لار. په کوم ځای کور په کوم ځای کې؟ لورلای فرانکفورټ. په کوم ځای کې؟ ټانکفورټ. په ټانکفورټ کې. دا لورلایي د فورس خاص کر د لیوي سپورټس د اتلو سره روان شوی او نیول شوی د دوی د اخلاقو په حواله باندې چې د دوی له تاسو سره یا بد اخلاقي کړې ده یا داسې یو شهر دې په راځي د خړې ساده بخلاص ما د خالي راځه کارت په کور پروت دی، ساده بخلاص کارت مې راغوښتی دی ورور یو خوش کړي نه راته کړی ساده بخلاص. نو داسې اخلاق یې راسې استعمال کړی دی انشاءالله ډېر د دې کور ودانۍ وایم ساده بخلاص. زه اوس دغه ځای پورې اوس ولاړ شم، زما کارډ را روان دی، د استقرار یو ښکاری دی د افغان وطن د تلو په حواله باندې کومه رڼا اچوې؟ بس نو ټولو پوره شو انشاءالله زه به د خیر خپل ملک په ډېره خوشحالي باندې ستاسې پښې ځي که لږ خاشه جیجک محسوسوئ؟ یاره نو څه درته ووایم یاره پیدا شمه دلې سوی دی، نو ډېر څه دغه یې سړی په خلاص مشتر به وي، نو هغه وطن مو نه دی لیدلی، وایي دلته موږ ګرځ کوشنیره لویان شوي یا ودونه مو شوي سیسټم یې سړی سړی په خلاص. خو پښتانه وایي د پلار او د نیکه وطن بیا هم خپل وطن وي، بیا خو خپل وطن ولې چې په پردي وطن کې 100 کاله تېر کې هم پردی زوی نه زوی کېږي. آیا چې موږ کوشش وکړو په ډېره مینه او په محبت باندې خپل وطن ته ولاړ شو او که چیرې تاسې ولاړاستو هم له دې ملکه څخه آیا په افغانستان کې به خلکو ته کوم پیغام د پاکستان د فورس له حوالې څخه ورکړي سي او د پاکستان د عوام له حوالې څخه سي له تاسو سره د پاکستان د عوام او خاص کر د انتظامیې د پولیس د لیویز د دغو کومه رویه ولا تاسو سره څونه مینه او محبت وي؟ یاره مینه او محبت ډېر دی، بلکل ډېر دی، ساده بخلاص چې بیا هم نه دی پکې لیدلی نه، موږ سره ډېر ښه کړي، الله دې ښه ورسره وکړي نه انشاءالله که خدای په تسلي وزو خپل وطن د ساده بخلاص. ډېره مننه. دا دارو درمل وطن سکړه ما په بل وطن
زار شمال خپل وطن خپل وطن خپل وطن زار شمال خپل وطن خپل وطن خپل وطن زار شمال خپل وطن خپل وطن خپل وطن زار شمال خپل وطن خپل وطن